صادقه یاره ما د سترګې په کاسو کې غوښتې صادقه یاره ما د سترګې په کاسو کې غوښتې څومره نادانې تا تالی کې راته کېښودلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د نوي پروګرام سره زاګر خان د یوسی خاص سوشل میډیا نه یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب دی امید لرم چې ټول مینوال به خاد آباد او خوشحاله به نننی پروګرام مونږ راوړی دی د شعر و شاعرۍ زما سره موجود دی زمونږ د کلي یو مشر شاعر د اوسه پورې پټو د دې پروګرام نه راغلی نو مونږ وایو چې د مینوالو سره د دوی د شاعري شعر کو د هغه نوم دی محمد علي خاکسار نو غواړم چې مینوال له دوی نن شاعري واوري او د دوی د شاعرۍ نه خوندونه والي لاول خو د دوی ستاسو سره تعارف کوم السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایئ چې تاسو د شاعرۍ شروع چې کوم دی تاسو آغاز د کله نه کړی و یاره وخت خو ډېر کېږي لکه تقریبا 93 94 کې ما داسې په شعرونو دغه کړی و صحیح خو بیا داسې ورو ورو دغه پکې راله جو کله به مې شاعري ختمه کړه و لکه شوق مې ورسره و د مینوال لپاره به څه ډالۍ کوئ نو نن سبا داسې د سپرلي ورځې دي ما چې د سپرلي مطابق داسې یو غزل مې دغه کړی چې تاسو ته وړاندې کړم هیله لرم چې ستاسو خوښ شي ارشاد جي و اشنا مرور زړونه به پخلا شي زه به نه یم اشنا مرور زړونه به پخلا شي زه به نه یم سپرلی به په ګلونو باندې راشي زه به نه یم ډېر زبردست ډېر زبردست وایي د غرونو په لمن کې به ښایسته او رنګینۍ وي د غرونو په لمن کې به ښایسته او رنګینۍ وي د کلي به په شاړو کې ښکلا شي زه به نه یم ډېر زبردست سپرلی به په ګلونو باندې راشي زه به نه یم ډېر زبردست جي او وایي ښایست به د پیمخو په لبانو کې ځلیږي ښایست به د پیمخو په لبانو کې ځلیږي په وچو شونډو به مسکا شي زه به نه یم ډېر زبردست سپرلی به په ګلونو باندې راشي زه به نه یم ډېر زبردست جي او وایي ګلان به په چمن کې د یو بل په ننداره وي ګلان به په چمن کې د یو بل په ننداره وي د وخت تورې تیارې به پې سبا شي زه به نه یم ډېر زبردست سپرلی به په ګلونو باندې راشي زه به نه یم ډېر زبردست جي ډېر الله ډېر الله او خاکساره سرنګونه به سپرلی ځان سره راوړي خاکساره سرنګونه به سپرلی ځان سره راوړي دا ښکلي به د یو بله سیوا شي زه به نه یم سپرلی به په ګلونو باندې راشي زه به نه یم اشنا مرور زړونه به پخلا شي زه به نه یم سپرلی به په ګلونو باندې راشي زه به نه یم ډېر الله جي ډېر الله یو غزل یا یو شعر کوم راته داسې نور بل ډالۍ کړلو بل غزل داسې یو غزل درته ویم لرم چې ستاسو خوښ شي جی ارشاد وایي سوي به وراته غوړېدلي سینه ګل نیولي سوي به وراته غوړېدلي سینه ګل نیولي زه درته ګورم ګوره تا مخ ته منګول نیولي ډېر زبردست وایي سوي به وراته غوړېدلي سینه ګل نیولي زه درته ګورم ګوره تا مخ ته منګول نیولي ډېر زبردست او ریښمینې زلفې زما سر ته بالښتې کېده وایي ریښمینې زلفې زما سر ته بالښتې کېده د شوګیرو وهلې سر ته د سنګل ډېر الله جي ډېر الله په دې باندې بیا ووایه دا ډېر زبردست و جي یا او وایي ریښمینې زلفې زما سر ته بالښتې کېده د شوګیرو وهلې سر ته د سنګل نیولي ډېر زبردست زه درته ګورم ګوره تا مخ ته منګول نیولي ډېر زبردست او وایي زړګي مې مات کو ستا د حسن د رڼو پلوه شو زړګي مې مات کو ستا د حسن د رڼو پلوه شو وینې تې څاڅي پر هرونه خو مې خپل نیولي زه درته ګورم ګوره تا مخ ته منګول نیولي او وایي د کلي وایسته ما خلکو ستا د مینې په نوم د کلي وایسته ما خلکو ستا د مینې په نوم په شړو پروت یم د مجنون شان مې ځنګل نیولي ډېر زبردست جي ډېر زبردست وایي زه درته ګورم ګوره تا مخ ته منګول نیولي وایي دا زه خاکسار دي ستمونو ډېر بې حاله کړمه وایي دا زه خاکسار دي ستمونو ډېر بې حاله کړمه او د پو په میاشت کې لکه پاڼو چې کنګل نیولي زه درته ګورم ګوره تا مخ ته منګول نیولي سوي به وراته غوړېدلي سینه ګل نیولي زه درته ګورم ګوره تا مخ ته منګول نیولي نو زما یو ملګری و تی راته ما خط رالیږلی نو په شعر کې مې پې پته ورته ولي دو فرمایش وکړو چې هغه ووایه نو هغه وایي ذله مردان تحصیل ملکن
هغه ورځو کې دا مردان به استعمالېدو که ذله مردان تحصیلي ملکن ایثار نشي کاغذه په لاره یو سیکنډ ملاکني جنسي ده د هر پښتون هستي ده یو کلی پکې ښار دی یو ملته زما یار دی یو غټه ډاخانه ده بس دغه نشانه ده تایر نو مې درځي دی مخکې به د دوکان دی کله یو ځای او کله بل ځای وایي تایر نو مې درځي دی دوکان د ارځي دی هغه ته به میلاو شي بیا له به کولاو شي ډېر زبردست ډېر زبردست خاجي کتون کې مینه والو نو دا زموږ سره محمد علي خاکسار صاحب د دا خوږه شاعري مونږ اورېدل ډېر زیات خونی وکړلو او د فن چې کم دی مونږ داد کوو ډېره مننه ډېره مهرباني ذاکر خان او د یو سی خاص سوشل میډیا ټیم مشتاق صاحب عبدالرحمن صاحب او خاص کر کم میلمه چې راغلی دی د دې ډېر زیات شکرګزار یم کتون کې مینه والو مونږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ ذاکر خان له او د یو سی خاص